د افغانستان په اړه د ایران په کوربهتوب د سیمې د هیوادونو څلورمه ناسته پای ته ورسېدله. د دې ناستې په پای کې یو پریکړه لیک صادر شوی دی. په دغه پریکړه لیک کې راغلي دي چې د سیمې هیوادونه د افغانستان سره خپل تعامل ته دوام ورکړي. افغانستان د هم بالمقابل له خپلې خاورې د سیمې هیوادونو ته د ترهګرۍ له اړخه کوم خطر نه پیښوي. د پاکستان استازي په دې ناسته کې یو ځل بیا ویلي دي چې کابل د هم وهڅول شي او هم د پې فشار راوړل شي ترڅو د پاکستان د دښمنانو پر ضد ګام پورته کړي. امارات په تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په کراتو ویلي دي چې د پاکستان د امنیت مسؤلیت نه لري او دغه هیواد هم د خپل د بام واوره پر نورو نه هڅوي. پاکستان په کراتو په سیمه ییزو او نړیوالو ناستو کې د خپل د هیواد د امنیت مسؤلیت پر افغانستان ورچولی دی او ویلي دي چې د پاکستان دښمنان له کابل څخه پلان ترلاسه کوي، خو په دې اړه بیا په کافي اندازه اسناد او شواهد هم نه دي وړاندې کړي. موږ د نن شپې په تودو خبرو کې په څو مهمو پوښتنو باندې تمرکز کوو. سیمه د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانې کشالې ته په کومه سترګه ګوري؟ آیا د پاکستان د استخباراتي لوبو او دسیسو فصل نور پای ته رسیدلی؟ تر کله به دغه وضعیت دوام پیدا کوي او کله به د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې عادي حالت ته ورګرځي؟ سلامونه عزتمندو لیدونکو، ستړي مشئ. تاسو ته د خبرې ګورئ. زه منصور نیازی یم. راسره په دغه بحث کې درې قدرمنو میلمنو ګډون کړی دی. د سیاسي چارو شنونکی سید ذکر الله هاشمي صاحب، د سیاسي چارو بل افغان شنونکی ناصر حقانی صاحب او د سیاسي چارو بل افغان شنونکی سمیع الله احمدزی صاحب. تاسو درې وړه ستړي مشئ. په خیر راغلی. هاشمي صاحب، غواړم چې بحث مو تاسو پیل کړم. خو اساسي پوښتنه زما هم دا ده چې آیا هغه وختونه نور پای ته رسیدلی دي چې پاکستان د هم د جهاد د فتوا د ورکولو مرکز وي، هم د استخباراتي لوبو د جوړولو مرکز وي او هم د دسیسو د پروژو د اخیستلو مرکز وي؟ نو ټول پې پوه شوي دي؟ الحمدلله وحده والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده. اما بعد، نیازي صاحب تاسو ته، حقاني صاحب ته، احمدزی صاحب ته، تاسو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. علیکم السلام. داسې افغانستان د تیرو شلو کلو کې چې په کوم بحران باندې لګیا و، دلته د 48 دولتو د امریکا د قیادت لاندې اشغال روان و او دلته په افغانستان کې جنګ و او د دې جنګ په نتیجه کې ډیر دولتونه سوء استفادې کړي دي. په دې کې شک نشته ایران هم سوء استفاده کړې او تر دا اوسه کوشش کوي چې پاکستان هم کړی ده او پاکستان هم کوشش کوي چې دا سوء استفاده وکړي. اما دا کچیرې داسې باید موږ ریفلیکټ په میډیا کې ورنکړو چې د افغانستان جهاد نو دا د پاکستان د فتوا په اساس یا د پاکستان د ګټو دپاره و، بلکې دا د افغانستان په خلکو باندې فرض و چې خپل د دفاع د خپل د دین د خپل وطن د خپل هغه دفاع وکړي او فرض و پې باندې دا پاکستان پورې تعلق نه درلود. زما د فهمیدو چې به بعضې ناستو پاسو کې پاکستان دا امتیاز ځان ته راخلي چې ګواکې موږ دا هر څه تنظیم کړي. خو زما درته وویل که نه، دا سوء استفاده ده چې دوی کول له دې شیانو څخه. دلیل هم دا ده چې که چیرې دوی کولی سوای اوس به کړی وای. دا کار دی نشي کولی، نه دی کړی ده. دا زه صرف هغه نقطه واضحوم چې د افغانستان د خلکو جهاد په دوو مرحلو کې د اوسنۍ عصر کې چې یو د روسانو په ضد باندې و او بل د امریکانو د ناتو په ضد باندې و، چې دا ټکنی نشي. د افغانستان خلک الحمدلله دلته علما لري، د فتوا مراکز لري، دلته الحمدلله په افغانستان کې 1400 کال کې اسلام وجود لري. لهذا دوی د خپل اسلامي وجیبه په اساس باندې او فرضیت باندې دلته جهاد په دو دورو کړی ده او دواړه اشغالګر ته شکست ورکړی. دا یوه خبره. دومه خبر رالو چې دلته پاکستان سوء استفاده کړې لدی چې او کوي، په دې کې شک نشته چې په دې کې پاکستان هم سوء استفاده کړې، په دې کې ایران هم سوء استفاده کړې، اوس هم کوي. نو لهذا په دغه بحراني حالت کې د اشغال په حالت کې په دې کې شک نشته چې دلته هر دولت ځان ته د ځانګړي استاذ په نامه باندې دلته کس ټاکلی و چې هغه تر سفیر ولوړي او په عین وخت کې د خپل هغه قوي مراکزو سره اړیکې لري او د هغو په اساس باندې کار کوي له دې دولته. مثال د خبرې تیرو شلو کلو کې اکثره دولتونه ځان ته د افغانستان دپاره یو ځانګړی استازی لري. چین ځانګړی استازی نه پیږم، د سعودي نه پیږم، د پاکستان، د ایران. یعنی دا ځانګړی استازی باید اوس له بینه ولاړ سي. دا څه معنا هم نه لري په ډیپلوماتیکو حالتو کې، په طبیعي حالاتو کې دا هیڅ معنا هم نه لري، بلکې دا یو حالت د فشار ګرځېدلی ده. نو لهذا اولا خو زه د امارت اسلامي افغانستان چې دا تصمیم مې نیولی چې په دې هغه کې اشتراک نه ده کړی، دا یې ډېر سنګین ګام اخیستی په دې خاطر باندې چې دنیا په دې پوه سي چې افغانستان د بحراني حالت کې نه ده، د اشغال حالت کې نه ده. دلته د 20 کاله مبارزې او د جهاد په نتیجه کې دلته یو قوي مرکزي حکومت راغلی چې د افغانستان د ملت خوښه ده. لهذا دنیا دې په دغه تعامل ورسره کوي او عین وخت کې همسایګان دې هم دا تعامل کوي. دومه خبره دا ده چې
دلته که چیرې د افغانستان د فرصتو د استفادې په خاطر باندې کوم کانفرانسونه جوړیږي لکه د ایران وزیر خارجه چې دا خبره کړې چې دلته فرصتونه دي او دلته امکانات دي او دلته فلانه ده او علانه ده د دې په خاطر باندې که چیرې جوړیږي اول د امارت اسلامي افغانستان سره مشوره وکړي د یو کانفرانس د دایرولو په خاطر بیا د په سطح باندې خبره وسي چې په کومه سطح باندې دلته څوک اشتراک کوي او بیا د اجنډا معلومه سي او د اجنډا په موضوعاتو باندې باید داسې یو تصمیم چې کله نیول کیږي بیا به هغه عملي کیږي. یعنی داسې نه چې دلته غونډې جوړیږي د دې په خاطر باندې چې موږ والا د افغانستان حالت وګورو. افغانستان حالت په اقتصادي نگاه له پاکستان هم اوس ښه ده، له ایران هم ښه ده، امنیتي لحاظ له ایران هم ښه ده، له پاکستان هم ښه ده. الحمدلله ګاونډي او نور دولتو سره په ښه رقم سره تعامل لري. اقتصاد یو استوار اقتصاد ده او کار یې کړی. په دې 4 کلو کې دونه کار کړی چې د همسایه ملکونو 50 کاله کې نه ده کړی، په دې افغانستان کې نه ده سوی. لہذا دغه کانفرانس او دا موخې او اهداف چې دغه پاکستان درلود یا ایران درلود د دغه د شنډېدلو دپاره ډیر مؤدبانه ګام پورته سوی ده او دا د افغانستان اصیل حق ده چې دا استفاده ځینې وکړي. لہذا د ما په اند باندې چې په دې کې ډیر موافق اوسي، په دې کې اشتراک نه وکړی او په عین وخت کې باید دغه دولتونه لکه اوس روسیې ته وویل سي چې روسیه دلته الحمدلله رسمي خپل سفارت لري او امارت په رسمیت پیژندلی، باید دا د ځانګړي استازي نوم باید له دې ډیپلوماتیکو خلکو څخه لرې کړي او خپل سفارت له لارې او د سفیر له لارې او رسمي حکومت له لارې د خپل چارې په مخ بوځي او نور دولتونه دې هم دا ایسته کړي. ډېره زیاته مننه کوم هاشمي صاحب، بیا درته راګرځم. اقلاني صاحب فکر کوئ چې موږ د سیمې د هیوادونو له سیالیو څخه وتلي یو، اوس په افغانستان باندې بدل شوي یو چې د شاوخوا ګاونډیانو پر دسیسو لوبو باندې پوه شو او خپله خاوره د دوی د سیالیو په ډګر باندې بدل نه کړو. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد. تر ټولو وړاندې هاشمي صاحب، احمدزی صاحب او نیازی صاحب، تاسو ټولو محترم لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم السلام. بعدا که راشو وګورو دې ته چې آیا افغانستان په فعلي شرایطو کې کوم چې دلته اسلامي امارت حاکم دی او 4 کاله تیر شوي دي، آیا د نړیوالو او د همسایګانو یا دغو سیمې د منطقې د ملکونو دغه رقابتي جګړو نه وتلی دی، نجات یې ترلاسه کړی دی او کله هم په دې جګړو کې دی؟ دا یو مهم سوال ده چې تقریبا په دې باندې هم زمونږ ګاونډیان، هم د سیمې هیوادونه او هم نړیوال هیوادونه ټول په دې باندې پوهېږي چې افغانستان نور په هغه حالت کې نه دی، نور هغه د بوزکشۍ میدان نه دی کوم چې مخکې د شرق او د غرب رقیبانو ورکې په دې ځای کې رقابتي جګړې کولې، په دې ځای کې دی ورکې رقابتي سیاستونه مخکې وړل. تقریبا موږ تاسې ګورو په تیرو 4 کلونو کې په افغانستان کې یو اسلامي مرکزي قوي حکومت دې ځای کې حاکم شوی دی چې له شرق تر غرب او له شماله تر جنوب پورې په لویشت خاوره باندې د حاکمیت لري. افغانستان کې به تاسې هیڅ داسې ډله، هیڅ داسې حزب، هیڅ داسې شخص تاسې ونه ګورئ چې هغه د اسلامي امارت د پالیسۍ سره په ټکر کې روان وي. د اسلامي امارت د پالیسۍ په ټکر کې پر مثال هغه برنامه مخکې وړي، هیڅ کله دغسې موضوع نه شوی. د اسلامي امارت سیاست واحد دی، د اسلامي امارت پالیسي واحده ده، د اسلامي امارت هغه کوم سیاسي دریځ چې دی هغه واحد دی. په هر ډګر کې چې نیول کېږي هغه واحد سیاسي په اصطلاح باندې تصمیم نیول کېږي. تصمیم یې چې دی د سیمې د ګاونډیو ملکونو او د نړیوالو ملکونو په مقابل کې واضح او ښکاره دی. هغه دا دی چې دلته اوس یو سیال حکومت په دې ځای کې حاکم دی. داسې یو سیال حکومت چې هغه لکه څنګه چې ګاونډي ملکونه دي، لکه څنګه هاشمي صاحب ویل چې هغه څه چې په افغانستان کې دي زموږ په ګاونډي ملکونو کې نشته. هغه څه چې موږ ترلاسه کړي په 4 کلونو کې فکر نه کوم چې زموږ ګاونډیو ملکونو، ګاونډیو یا د سیمې ملکونو په تیرو 4 لسیزو کې ترلاسه کړي وي. ځکه دې په خاطر چې افغانستان په تیرو 4 څه کم څه باندې 4 لسیزو کې په افغانستان په جګړو کې درګیر و. د همدغو شرق او غرب د که ووایي د ډاډمارانو د سیاسي رقیبانو دلته د جګړو یو ډګر ګرځېدلی و. دلته یې هر څه خوراک افغانان ول په دې ځای کې، خو لیکن نن داسې نه ده. نن امنیت موږ تر که وګورو د نړۍ په کچه باندې بهترین امنیت لرو. اقتصاد که وګورو زموږ د ګاونډیو ملکونو نه یعنې بهترین اقتصاد لرو. سیاست کې که موږ وګورو یعنې داسې یو رقم ته واحد سیاست لرو چې امریکا هم اوس په دې باندې قانع ده. د ملګرو ملتونو هغه کوم ملکونه چې دي یا د امنیت شورا کوم ملکونه چې دغه ټول په دې باندې اوس ګواه دي چې د افغانستان فعلي سیاست د افغانستان په خیر باندې دی. د افغانستان فعلي سیاست یو مستقل، یو خودمختار، یو پر ملي منافعو باندې ولاړ د اسلام په چوکاټ کې مخکې روان دی. هغه څه چې پر مثال په دې ځای کې د افغانیت د افغاني عنعناتو او د اسلامي کلتور سره پر مثال
سر خوري هغه رقم مخکې روان دی. هیڅ داسې څور کې نشته په دې ځای کې چې په یو مشر یو خبر وکړي بل مشر بل خبره وکړي. په دې ځای کې یوه نظریه ده، یوه مفکوره ده، یو سیاست ده او واحد تصمیم ده. په دې ځای کې موږ تاسو ولیدل د ایران د غونډې په مقابل کې یعنې یوازې اعلامیه د وزارت خارجیې له خانه صادره شوله او یعنې هغه هم په هغه ټکو باندې چې یعنې یقینا چې د سیاسي آدابو نه ډک ټکو باندې یو اعلامیه خپره شوله، بس موضوع ختم. ډېره زیاته مننه کوم. احمد زی صاحب د همدغه ناستې پرېکړه لیک ته که وګورو بیا د پاکستان لوبو دغو نورو مسایلو ته سیمه وایي چې موږ په افغانستان کې خیر غواړو، په افغانستان کې ثبات غواړو، د افغانستان ثبات او سوله د سیمې لپاره هم ګټه رسوي. خو دې خوا ته پاکستان ده چې همدغه یوه نقطه یې رانیولې ده چې کابل یې د فشار لاندې ونیول سي، د کابل پر وړاندې اقدامات وسي، کابل باید د موږ دښمنان وځپي. یعنی دا هم ثابتوي چې پاکستان نه د سیمې له اجماع سره یو ځای ده، نه د سیمې له دریځ سره یو ځای ده، یا بله لوبه پر مخ وړي، ځکه چې د سیمې پکې خیر او ګټه نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته هاشمي صاحب ته محقاني صاحب ته ټول لیدونکو ته السلام علیکم. هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسي. ګورئ دغه سیمه ییز فارمټ چې رامنځته سوی ده چې دا یې څلورمه غونډه وه، دا د فریدون سینیرلي اوغلو د ارزیابي برخه ده. کله چې فریدون سینیرلي اوغلو د افغانستان لپاره ټاکل سوی و، ترکی ډیپلومات د ارزیابي وکړه. د هغه د ارزیابي د څلورو خبرو د منلو لپاره یا د عملي کولو لپاره هغوی دوه میکانیزمونه یا فارمټونه په لاره اچولي وو، چې یو دغه سیمه ییزې غونډې وې چې رامنځته کېدې او یو د دوحې فارمټ غونډې وې چې په دوحه کې ترسره سوې. اوس کله چې دوی وایي موږ د افغانستان ثبات وایي او په غواړو او په دې سیمه ییزه غونډه کې دا خبره کوي، نو دوی دغه ثبات د فریدون سینیرلي اوغلو د ارزیابي له ادرسه وایي چې موږ یې غواړو. هغه ارزیابي چې په هغه کې لا تر اوسه اسلامي امارت ځینې نقطې نه دي منلي. د هغې د ارزیابي مهمې مسلې مثلا هغوی د بشر د حقوقو په چوکاټ کې مثلا د ښځو د زده کړو د تعلیم مسله، دا مسلې یادې سوي. د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي بحث د افغانستان جغرافیه د چا پر ضد باندې نه کارول کیږي. او دوی چې وایي چې تشویق دي سي، هغه هم د فریدون سینیرلي اوغلو د ارزیابي برخه ده چې اسلامي امارت باید تشویق سي. وروستي سفارتونه چې سپارل کیږي اسلامي امارت ته، دا د دې ارزیابي برخه ده چې په سر کې هغه ویلي دي چې باید اسلامي امارت سره تعامل وسي او دوی ته ځینې سفارتونه وسپارل سي. نو اوس کله چې په دغه سیمه ییزه غونډه کې دغه بحث د دوی نه مطرح کیږي چې موږ ثبات غواړو، ثبات د همغې ارزیابي پر بنیاد، ځکه دا فارمټ د دې ارزیابي لپاره ده. خو دغه فارمټ کله چې لومړی وخت کې ایجاد شو چې اسلامي امارت ویلي چې موږ په دې کې اشتراک نه کوو، ځینې منل سوو فارمټونه نه دي موږ مخکې لاړ سو. په اول کې همدا نظر موجود و، دې غونډې سره روسان هم مخالف ول چې لومړۍ غونډې ته رانغله. هغوی پر دې باور ول که چیرې د سیمه ییز ثبات بحث مطرح کیږي، د مسکو فارمټ مهمه برخه ده. نو یو غربي فارمټ چې د دوحې له ادرسه ده او یو شرقي فارمټ چې د مسکو له فارمټه ده. نو اسلامي امارت هم ویلي چې موږ په دې فارمټونو باندې باور لرو، نوي فارمټونه باید ایجاد نسي. دوهم بحث په دې کې دا و چې دا غونډه په داسې وخت کې راوبلل سوه چې دا د اسلامي امارت او د پاکستان ترمنځ تشنج پیدا سو، جګړه پیدا سوه. او له دې نه مخکې ایران ویلي و چې موږ به یو سیمه ییزه غونډه رامنځته کړو. اوس په دغه مشخصه سیمه ییزه غونډه کې یو هدف دا و چې د اسلامي امارت او د پاکستان په وروستۍ کشالې باندې بحث وسي. خو چې اسلامي امارت ګډون ونه کړه، درې عمده ټکي ول. یو ټکی دا و چې دغه غونډه چې سیمه ییزه په دې وخت کې راغوښتل سوې وله، دا د پاکستان غوښتنه وله، یعنې د ایران ته پاکستان ویلي و چې دا غونډه دې راوبلل سي، ځکه چې پاکستان کوشش کوي چې په دې سیمه کې ټي ټي پي یو سیمه ییز خطر معرفي کړي او سیمې ته داسې وښیي چې ټي ټي پي یوازې زموږ مسؤلیت نه ده کنټرول، دا د سیمې مسؤلیت ده. که چیرې کنټرول نسي، سیمه د نارامۍ خواته کش کوي. نو د هغوی هڅه دا وه چې د دغه بار کورني فشار بار له خپلو اوږو نه لرې کړي او پر سیمه باندې ور واچوي. هغه څه چې اسلامي امارت یې نه غواړي، ځکه اسلامي امارت پر دې باور ده چې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده، حل یې له دوی سره ده او دا باید سیمه ییز خطر معرفي نسي. که سیمه ییز خطر معرفي کیږي، نو باید داعش معرفي سي، هغه چې ټولې سیمې ته خطر ده. او په دې مسله کې دغه مهم ټکی نه و. دوهم بحث دا و چې اسلامي امارت پر دې پوهېده چې په دې مسله کې به په درې نورو مهمو موضوعاتو بحث کیږي، چې هغه د بشر حقوق دي، د ښځو د تعلیم او د کار بحث او د ټولګډونه حکومت بحث ده. هغه څه چې اسلامي امارت دا خپله کورنۍ مسله ګڼي او وایي چې دا زموږ کورنۍ مسله ده. که دا مسلې څوک یادوي، د موږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده، چې د کورنیو چارو کې نه لاسوهنه د اسلامي نظام سره کرښه ده. نو په دې اساس اسلامي امارت کوشش کوي چې د دغو دریو مسایلو پر ځای باندې باید اقتصاد،
تجارت او امنیت ته ترجیح ورکول شي نه دې مسایلو ته. نو اوس اسلامي امارت چې په دې کې ګډون وکړي یعنی دوی پر دې پوهېږي چې د رسمیت پېژندنې مسله به سولې وکړي، خو د دې پر ځای چې امتیاز ورکړو باید منتظر پاتې شو. درېیم ته به بیا ډېره زیاته مننه کوم. هاشمي صاحب زما لپاره یوه اساسي پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې چې اوس ثبات راغلی، امنیت راغلی، کراري راغلی د یو حکومت او یو لاس حکومت منځ ته راغلی، ولې نړۍ په رسمیت نه پېژني؟ نړیوال تعامل سره عادي سي، راشه او درشه او راکړه ورکړه عادي حالت ته وګرځېږي. که په افغانستان کې امنیت او کراري او ثبات راځي باید دغه رقم بندیزونه او د نړۍ بایکاټ او پریکون راځي. که بیا جنګ راسي بیا ورسره پیسې او اقتصاد هم ښه کېږي، هېڅ په یو وخت کې افغانستان کې ټول شیان نه راځي. داسې ده په دې کې شک نشته چې افغانستان یو مرکزي هغه لري ستراتیژیکه سیمه ده او دا دغه منطقه بس کې آسیا او دغه منطقه ټول سره تړي او په عین وخت کې دغه یعنی قلب بلل کېږي یا زړه بلل کېږي. لهذا په دې کې شک نشته چې افغانستان ډیر وخت کشمکش لاندې وخت تیر کړی، خو الحمدلله چې په دا دونه وخت تاریخ کې افغانانو اشغالګل درته نه دي پرېښي. که دوی په خپل مابین کې سره جوړ سوي دي یا نه دي جوړ سوي، خو بیا هم اشغالګر یې نه دي پرېښي. نو لهذا اوس خبره په دې چې داسې نړۍ ولې داسې کوي. ګوره نړۍ که اوس چیرې موږ صحیح وڅېړو، اوس په دنیا کې کپټالیزم یا امپریالیزم یا د غرب دغه سرمایه چې ورته وایي د راسمالي دغه نظام حاکم ده. د دغه نظام حاکم د دغه د چلنج یا د دغه په ضد باندې د روسانو سره د کمونیستي په ضد باندې وجنګېدل. یعنی افغانستان دلته خلک وجنګېدل، خلک ورته ودرېدل او دوی سپورټ کړ. دا مقصد یې نه و چې افغانستان آزاد شي، مقصد دا و چې کمونیستي نظام له دنیا څخه لرې شي، یعنی په دنیا کې تنها کپټالیزم پاتې شي. دا د دې هدف و او دا هدف ته ورسېدو. دا د تاچر تاسې کتابونه ولیکئ، دا د نور د یا غرب سیاسیون چې دا مورد کې خبره کړې. او ګوره دلیل هم دا ده چې کله روسانو له دې شکست وخوړ، کمونیستي سیستم شکست وخوړ، جرمني ټول شوروي وپاشېدل، دا ټول افغانستان یې پرېښول دا خلک، بلکې د افغانستان په خپل مابین کې پرېښودل سو. لکه په هغه وخت کې پاکستان او ایران او نور دولتونه دخالت وکړل، دلته انارشیزم شو، دلته جنګونه سول د قومندانانو رهبرانو په مابین کې. دا خو د همسایه ملکونه کول. د ما په خبر پوه شوې. نو لهذا غرب دا نسي زغملی په دنیا کې یو بل نظام ورته پورته شي. ګولته دلته په افغانستان کې د آیا د چی ده اسلامي نظام ده، دلته به اسلامي نظام تطبیقیږي، دا به په اقتصاد کې اسلامي نظام تطبیقیږي، په سیاحت کې به اسلامي نظام تطبیقیږي، په قوانینو کې به اسلامي نظام تطبیقیږي، دا ټولو شیانو کې به اسلامي شرعي نظام قانوني. معنا یې دا ده چې د کاپیټالیزم په مقابل کې دلته یو بل نظام راپورته کیږي. په دې باندې هیڅ کوم خوشحال نه دي په غرب کې، حتی په شرق کې خلک نه دي خوشحاله. په دې خاطر باندې یو بل نظام دلته تعریفوي. دومره مسلمانان ولې د دې کوشش کې پرځول. مثال پاکستان او ایران نور دولتونه کوشش کوي چې دا وپرځيږي یا مثال د خبري حکومت ونسي، دلته امنیت را نسي او داسې یو حکومت ایجاد نسي. ګورلان مثال ده، په مصر کې اخوانانو حکومت وګټل، راوي پرځول، په تونس کې، په الجزایر کې، په نورو دولتو کې. دغه سبب څه ده چې دوی نه غواړي چې اسلامي نظام بیرته سر راپورته کړي. ولې که چیرې اسلامي نظام راپورته کېږي دلته ننګونه ورته پورته کوي، په اقتصاد کې، په اجتماع کې، د خلکو په ټولو شیانو کې تغیرات راځي. لهذا غرب په دې خاطر باندې د دې مقابله کوي او عالم اسلامي په دې خاطر کوي چې ګور د عالم اسلامي نه ده، دا ټول چې دي د خپلو ملتو په سینو باندې ناست دي. یعنی هېڅوک هم ګوره د پاکستان موږ څونه خلک واورېدل، سیاسیون، عادي خلک، بلوچستان د دې په مقابل کې پورته سوي دي، پښتانه د دې مقابل کې سندیان، ولې چې په دې ناراضه دي، دوی نه غواړي چې حکومتداري وکړي. خو د غرب په زور، د غرب په فشار او د څو پروژې خلک یې کېنولي دي، په دې باندې حکومت کوي. لهذا دغه دولتونه لکه پاکستان، لکه نور دولتونه دا نظام نه غواړي او کوشش کوي چې دا نظام بیرته خدای نخواسته ړنګ کړي. او د ما په اند باندې په اوسني وضعیت کې دا انشاءالله چې په منظور باندې چې ته سوچ کوې امکانات یې نسته، لله الحمد. خدای مهربانه ده چې لا خدای افغانستان ته بری ورکړي او تقویت ورکړي او دوی په دې کې ناکامه سي. دا د پاکستان هڅې چې دي دا د دنیا د کپیټالیزم او د سیونیزم یوه برخه ده چې دوی نه غواړي چې یو اسلامي نظام په ارامه پاتې سي او دوی دلته په ارامه کې بریالي به نشي ان شاء الله العزیز. که چیرې موږ دا په شرعي نظام باندې روان یو او اطاعت کوو، خپل وحدت وساتو، هیڅ کله به ان شاء الله بری نه سي. ولې هغه حالت چې په 2001 کې و، اوس په دنیا کې هغه حالت نسته. سیاسي تغیرات راغلي دي، نظامی تغیرات راغلي دي، جیو استراتیژیک تغیرات راغلي دي. موږ کولی شو چې له دغه څخه په استفادې سره ښه قوي او منظم حکومت او خپل وطن وساتو. ډېره زیاته مننه کوم. قانوني صاحب فکر کوئ چې امارات د پاکستان مخ او څټې ښه پېژندلی؟
یازی صاحب اول دلته دا خبره ډیره مهمه ده چې همیش مونږ دا خبره کوو چې دغه ملک شناسی یا ګوند شناسی یا حزب شناسی یا انسان شناسی چې ورته وایي دا ډیره مهمه ده په هر لحاظ باندې د هر انسان دپاره بالخصوص د سیاسونو لپاره او د هغه چا چې هغه په واک او قدرت کې وي د هغې لپاره د خپل رعایت او د خپل ګاونډي د خپلو پر مثال خلکو د خپل ځان د دې پیژندل په اړه باندې یعنې باید دوی ډېر هوښیار واوسېږي خبره دلته راځي د پاکستان په اړه باندې زه یعنې شخصا خپله فردي لحاظ باندې دا خبره کوم درته چې څومره چې یعنې امارت یا د امارت مشران پاکستان پیژني د پاکستان ملت د پاکستان حکومت نه پیژني څومره چې امارت د پاکستان حکومت پیژني یعنې مخ او سټ خو یو لا پرېږده چې د دوی په ذهن او مغز کې چې څه تېرېږي هغه هم موږ ته معلوم دي یعنې امارت مشرانو کشرانو ټولو ته معلوم دي ځکه د دې په خاطر باندې چې د یو چا او یو خبره دلته بله هم مؤمن یو ځل د یو سوري نشي چل کېږي بار بار نشي چل کېږي یعنې مونږ په تیر امارت کې یو ځل د پاکستان له خوا نه چل شوي یو امریکا چې کوم برید وکړو خو د پاکستان له خوا یې وکولو نو په دې لحاظ باندې هیڅ کله به امارت په داسې چا باندې باور نه کوي لیکن دلته یو څه مهم دی که زمونږ ګاونډیان هر څوک چې غواړي چې په اسلامي امارت باندې فشار وارد کړي یو خبره باید په بار دا خبره تکرارو مونږ چې فکر نه کوم اسلامي امارت د جنگ په ډګر کې د امریکا د ولسمشرانو یا د امریکا د جګړې هغه قمندانانو اخترونو ته هم یعنې دوی غاړه نه دی ایښې راغله دا چې په سیاست کې خو هیڅ څوک د هیڅ چا فشار نه مني خو اسلامي امارت او افغانان په هیڅ کله د چا فشار نه مني که زموږ ګاونډیان غواړي چې په افغانستان باندې یا په اسلامي امارت باندې خپلې غوښتنې د فشار له لارې ومني خو دا به یو خیال او یو محال او یو جنون وي ځکه یعنی بغیر له دې نه چې یعنی ووایو چې پر مثال په نظامي لحاظ باندې افغانستان کې پر مثال څه کېږي یا څه روان دي یا څه وشول په تېرو لسیزو کې بغیر له دې نه هم که دا ووایو چې د افغانانو غیرت او وجدان یې داسې دی چې د چا فشار نه مني هیڅ کله بیا د داسې یو ګاونډي چې د هغې منافقت او رذالت او خباثت یعنی لکه لمر داسې هر چاته معلومي او بالخصوص هغه چاته چې هغه د قدرت په واک یا د واک په سر کې په رأس کې یا په خپله په واک کې سیاست کوي او یا پر مثال یعنی د ملک په رهبرۍ په کچه باندې دوی هلته وي یعنی هیڅ کله هم غاړه نه ږدي ورته هیڅ کله چون د دې په خاطر باندې چې اسلامي امارت اوس د افغانستان د نجات دپاره مټریال غښتلي دي نه د دې لپاره چې لکه څنګه چې تیر ځل وشول داسې به هیڅ کله بیا تکرار نشي ان شاء الله بخیر او سلامت اوسئ احمد زه مخکې مو اشاره وکړه چې ښه د ټي ټي پي او د داعش بحث ده اوس په سیمه کې کوم یو د یو ګډ خطر په توګه پیژندل کیږي ټي ټي پي که داعش ښه لومړی به هغه بشپړ کړو درېیم بحث چې اسلامي امارت هلته حضور نه که ګورئ پیدا نه که دا غونډه د ایران په مشرۍ باندې راغوښتل سوې ده او اساسي هدف یې د همدغې کشالې د حل مسله وه په دغه مسله کې ترکیې منځګړیتوب وکړه قطر هم وکړه سعودي هم وکړه او هغوی ونه توانېدل چې دا مسله حل کړي اسلامي امارت نه غواړي چې ایران دا مسله حل کړي ځکه نه غواړي که چیرې غیر اسلامي امارت نه سعودي قطر دا هم نه غواړي چې دا مسله حل کړي ځکه که چیرې ایران دا مسله حل کوي نو په منطقه کې او په نړیواله کچه د شیعه انقلابي تمدن مشروعیت لوړیږي ایران دې ته ډیر کار کوي چې خپل مشروعیت په نړیواله کچه باندې تمدني مشروعیت لوړ کړي او په دغه مسله کې یوازینی هدف یې دا ده چې نړۍ ته داسې یو تصویر ورکړي چې هغه هیوادونه مثلا چې هغوی سني تمدن لري هغوی نسي کوی قطر ونسو کوی سعودي ونسو کوی بل هیواد ونسو کوی موږ دا کړنه ترسره کولی سو کله چې موږ دا کړنه ترسره کولی سو نو په نړیواله کچه داسې تصویر خوري چې موږ باید د اسلامي نړۍ مشرتوب وکړو نه دا نور هیوادونه ځکه چې هغه کشالې چې دلته رامنځته کیږي دوی نسي حل کولی او موږ چې دا کړنې ترسره کولی سو دوهم بحث دا د ګوري چې د داعش یو منطقوي خطر ده په ترکیه کې دوی کسان نیول کیږي په تاجکستان کې نیول کیږي په نورو هیوادونو کې نیول کیږي نو تر اوسه پورې د ټي ټي پي مسله چې څنګه له نوم نه معلومه ده هغوی یوازینی تمرکز پر پاکستان باندې ده هغوی بلې خواته حرکت نه کوي یوازینی حرکت چې سیمه نه امن کولو ته کوشش کوي هغه داعش ده داعش کوشش کوي چې سیمه ناارامه کړي او په مختلفو هیوادونو کې بریدونه هم کړي دي موږ که تاسې وګورو په روسیې کې هغوی برید ترسره کړه همدارنګه په ځینو نورو هیوادونو کې نو اوس سیمه پر دې پوه شوې چې داعش دا خطر ده بیا سرچینه د داعش کوم ځای ده خو
موږ وایو کنه چې پاکستان کې ایجادیږي. اسلامي امارت په کراتو باندې وایي چې پاکستان کې د تاسو وګورئ وروستی داعشي چې شواهد او اسناد وړاندې کوي. بالکل په خلیل الرحمن حقانی باندې چې برید کړی وو هغه ویلي چې په بلوچستان کې د دوی ټریننګ لیدلی د دوی هلته تربیه شوي دي. نو دغه سرچینه له پاکستانه ده. اصلا دا پروژه چې د پراخه ده د امریکا له خوا نه راوست کړې ده، خو د مخکې وړلو ماشین چې ده په منطقه کې پاکستان ده چې دا د پاکستان په واسطه باندې دغه مسله مخکې وړي. نو اوس موږ ویلی سو چې داعش منطقې ته خطر ده، خو دغه خطر چې د ټي ټي پي خطر معرفي کوي دا پاکستان په یو بل تصویر باندې مخکې وړي. هغوی داسې وایي چې دغه جهادي ډلې چې دلته مثلا اسلامي نظام غواړي دا هغه ایډیالوژي ده چې اسلامي امارت په افغانستان کې غوښته. که چیرې ټي ټي پي مهار نسی او دلته جنگونه پراخ سي ممکن د یغور مسلمانان دا کړنه ترسره کړي. که هغه مهار نسی او نسی مثلا د شرقي ترکستان ډله د انصار الله ډله، نو داسې یو تصویر خوري چې څه اسلامي ډلې چې تاسو وینئ دوی چې په نورو هیوادونو کې اسلامي نظامونه غواړي دا ایډیالوژي د اسلامي امارت ایډیالوژي ده چې هغه په افغانستان کې اسلامي نظام حاکم کړی ده. که دا نظام په دې شکل باندې دوام وکړي، په دې شکل باندې په رسمیت باندې وپېژندل شي، نو هغه ډلې هم قوي کېږي او هغوی هم داسې فکر کوي چې اسلامي امارت وروسته د امریکا له ماتې نه کولی شي چې داسې یو حکومت رامنځته کړي چې په نړۍ باندې په رسمیت وپېژندي، اقتصاد یې مخکې لاړ شي. نو موږ څنګه نسو کولی چې پاکستانی حکومت ړنګ کړو؟ موږ څنګه نسو کولی چین ته مشکل جوړ کړو؟ موږ څنګه نسو کولی چې تاجکستان او ازبکستان دې ځایونو کې اسلامي نظام حاکم په خیر او سلامت اوسئ. عزتمندو لیدونکو ورځ لاندې دمې تر دمې وروسته تودې خبرې دوام لري. تودو خبر ته بیا هم ښه راغلاست. هاشمي صاحب زما دا پوښتنه عمومي ده. د پاکستان سره کشالۍ ته په کتو، له امریکا سره دغه د اړیکو شخړو ته په کتو، کورنیو ستونزو ته، آیا موږ په یو سم مسیر کې په حرکت کې یو؟ زه مخکې له دغه سواله څخه زه یو شی احمدزي سره مخالف یم چې امارت اسلامي افغانستان نه داسې نه غواړي چې ایران هغه وکړي. ایران امکانات دي هغه نه لري. زه به لنډ درته ووایم ایران په خپله له پاکستان سره تر دې اندازې مشکل لري چې تاسې څو وخت مخکې شاهدان واسې موشک باندې یو بل سره وویستل. آیا دا امکانات شته چې دا د موږ مابین کې سوله وکړي؟ مثال که کومه خبره کېږي دا یوه خبره. دومن خبره دا ده چې ایران دا امکانات په دې خاطر نه لري چې دوی دایما کوشش کوي چې هغه په اصطلاح باندې موږ نه غواړو چې دا خبرې تکرار کړو. مذهبي مشکل په افغانستان کې الحمدلله نسته، خو دوی د تشیع مذهب د یو سیاسي آله په شکل باندې د ځان د فارس یا د فرس د امپراتورۍ د احیا دپاره استعمالوي. لہذا دوی نسی کولی چې دا مشکلات حل کړي او د دغه جوګه نه دي. لہذا په سوریه کې مشکل نسوی حل کولی، په عراق کې نسوی حل کولی، په لبنان کې نسوی حل کولی، په یمن کې نسوی حل کولی، نو په افغانستان کې هم نسی کولی. په تیرو 20 کلو کې د ایران کړنلاره دلته معلومه وه، ټولو ته معلومه وه چې دوی څه رقم کار کول. لہذا داسې نه ده چې امارت نه غواړي، دا حقیقت ته چې ایران یې کولی نسی، هغه امکانات نه لري چې په دې مورد کې هغه د دو دولتو په مابین کې سوله وکړي. رالو د تاسې سوال خواته، ګوره د استقلال ګټنه قرباني غواړي. خودمختاري دا په دنیا کې په هیڅ شک نسته چې ته خودمختاره یې، مستقلي خلک دې نه پرېږدي، په دې کې شک نسته. ته چې په دې لړ کې مبارزه کوي، مثلا په تیرو 20 کلو کې د افغانستان خلک په ډېر ادنا شیانو باندې تر دې اندازې پورې چې په ځان پورې ماین وتړه، په موټر کې بارود کېږده، یعنی له بوشکې څخه ماین جوړوه، بیا هغه ته انفجار ورکوه. په دې رقم سره په 20 کلو کې امریکا ته شکست ورکول. که یقین وکوه چې افغانانو اسلحه درلودی او داسې یو کومک ورسره وای لکه د جهاد په دوره کې چې د روسانو په ضد باندې، یقین وکوه امریکا په 2 کاله کې شکست خوړل په افغانستان کې. خو چون کې دلته مبارزه ته کوې د یو هدف دپاره او دا جهاد و مبارزه د تا نتیجه ورکړي، ته به قرباني ورکوې. موږ د سیاست په میدان کې اوس دا قرباني ورکوو، باید دا قرباني ورکو چې موږ مستقل اوسو. که نن ورځ موږ له امریکا سره یو خبره ومنو، سبا یې له روسیې سره یو خبره ومنو، بله ورځ یې له چین سره یو خبره ومنو، بله ورځ له فرانسې او بریتانیې سره یې ومنو، بله ورځ دا د دنیا کوم سیاست چې امپریالیزم د دنیا صهیونیزم چلوي له هغه سره یې ومنو. خو بیا هم استقلال له لاسه ورکړل، بیا هم خودمختاري له لاسه ورکړه. او افغانستان یوازنۍ د نجات لاره دا ده چې دلته عدم انحیاز کوم شی چې دا یعنی چې یو طرف سره هم نه له یو طرف سره هم له بل چا سره جنجال ونه کوي، نه له چین سره د امریکا په ضد، نه د روسیې په ضد. باید دغه سیاست حفظ شي. رالو په دې کې چې ته وایې نو اوس موږ خو داسې د فشار لاندې یو، موږ په رسمیت نه پېژنو. دا نن روسیه امریکا په رسمیت پېژندلی، پوتین ته یې ویزې د نیویارک نه ورکول مثال.
دا کشمکش سیاسي په دنیا کې شته د چین په ضد د اقتصادي نگاه باندې دغسې نور دولتونه په خپل مابین کشمکش لري دا نن فنزویلا سره ولې امریکا جنګ کوي ولې بانې ورته جوړوي یا عراق ته یې ولې بانې جوړې کړي دا اوس مثال د خبرې د عراق دی هغه خلک چې په دې کې دخیل ول په خپل هغه اوس افشا کوي چې هلته نه کومه اسلحه وه نه دوی کومه اسلحه نشانه پیدا کړي بلکې د عراق 1 میلیون کسان شهیدان کړل ظلم به باندې وکړل عراق تقه تقه کړل په بهانو باندې لہذا که چیرې موږ دې ته ګورو چې اوس دا بعضې خلک وایي چې باید غرب ته یا نورو ته بانه ورنه کړ سي هغه خپله بانه جوړوي که جګ سي جګکه یې څه ټیټ سي ټیټکه لہذا دغه سیاسي حالت د موږ د مبارزې په حالت کې ده او دغه مبارزه نتیجه په دې خاطر ورکوي چې دنیا پرته له زور بله خبره نه مني که ته یوه خبره ورسره ومنې که ته ورته وایې چې فلانی کار در سره کوم صحیح ده سبا بله خبره در باندې مني سبا په دې پوهېږي چې ولا د ما فشار په ده باندې نتیجه ورکوي نن مې دا شی ترلاسه کړل سبا مې دا شی ترلاسه کړل بل ورځ مې دا ترلاسه کړل خو دغه یې نتیجه ده که نه اما صبر و زغم غواړي موږ لن مثال په دنیا کې په اوسنۍ کې ووایو چې دا په اصطلاح باندې دا لیدونکو ته ثابته سي چین 20 کاله تاسې وګورئ 20 کاله امریکا په رسمیت نه ده پیژندلی 20 کاله ویتنام امریکا په رسمیت نه ده پیژندلی سفیر یې هلته نه درلود خو ویتنام په خپلو پښو ودرېدو چین په خپلو پښو ودرېدو تر هغه پورې چې اتومي هغه یې وکړو طاقت سو صنعت ټول دنیا نیولی لہذا مبارزه په خپلو اهداف باندې ټینګ ولاړ او اسلامي نظام تقویه تر هغه باندې دی به هره خبره در سره مني او دی تاسې یو هغه وکوئ دی چې هر فشار راولي اقتصادي فشار تاسو یقین وکوئ په مقابل کې دلته افغانان د دې جوګه کېږي چې خپل کارونه وکړي زه لنډ مثال وایم چې دا لیدونکو ته ثابته سي ګوره په اولو شپو کې امارت اسلامي افغانستان دلته راغلل ډېر ترکي شرکتونه د ایران د پاکستان د نورو دولتو دلته راغلل چې موږ سړکونه جوړوو نه پوهېږم موږ زیربنایي کار کوو تر دې اندازې قراردادونه ورسره وسول خو یو کال بعد 2 کاله بعد هغه خلک بیرته وتښتېدل او دا خبره سوه چې د افغاني شرکتونه الحمدلله نن د تا شعراوې جوړوي اعتماد سازي د موږ د افغاني شرکتو په مابین کې پیدا سول چې اوس اکثره پروژې په خپل افغاني هم کوي نو دا په خپله یوه لاسته راوړنه ده اما دا ده چې خلکو ته یو څه داسې ښکاره سول چې ولا ضد کوي بیا به دا نه کیږي بیا به نه کیږي الحمدلله ټول کارونه به سم رقم سره په مخ ځي انشاءالله اقلیم صاحب غواړم په همدې پوښتنه کې ستاسو نظر هم واخلم چې موږ په سم مسیر کې په حرکت کې یو نیازی صاحب اول خدا چې که چیرته زمونږ د تیرو 4 نیمو لسیزو سیاستونو ته وګورو اوسنی د اسلامي امارت سیاست او کوم مسیر چې دوی په مخ کې کړی دی دا هغه مسیر دی چې د افغانستان او د افغانستان د ملت د خیر باندې دی ځکه په اوسني عصر کې کوم چې د زور عصر دی په دې عصر کې یو چاته سر ټیټول یعنی هغه که دوست یا دښمني هغه که همسایه یا غیر همسایه مسلمانی غیر مسلمانی یا هغې ته په خپلو چارو کې د مداخلي اجازه ورکول دا هغه څه دي چې یو ملک بدبخته کوي د یو ملک نظام پایې لړزوي په اوسنیو حالاتو کې اسلامي امارت یعنی خپله خودمختاري خپل استقلال ساتلی دی هیڅ چاته نه ګاونډي ته نه غیر ګاونډي ته دا اجازه ورکوي چې د افغانستان په سیاسي چارو کې په داخلي چارو کې په داخلي مسایلو کې لاس وهنه وکړي موږ تاسو یو مثال همدغه اوسنی د ایران کومه غونډه چې ولیدله د دې لپاره چې که دا موضوعات د دې لپاره کیږي چې منافقت ورکې وشي خو د اسلامي امارت په مقابل کې هیڅ منافقت نتیجه نه ورکوي هیڅ قسم سیاسي منافقت نتیجه نه ورکوي نه نظامی منافقت نه سیاسي منافقت که چیرته فشار ورباندې راوړل کیږي فشار ته دوی سر نه ټیټوي که چیرته په دې کې دا موضوعات مطرح کیږي بعضې چې د افغانستان د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو دپاره دا غونډې کیږي داسې رسمیت پیژندل اسلامي امارت شاید ونه غواړي افغانان یې نه غواړي موږ یې نه غواړو ولې نه غواړو فلسطین په رسمیت پیژندل شوی 138 ملکونو په رسمیت پیژندلی خو جغرافیه نه لري یو نوم شته جغرافیه نشته څه وحشت یې روان کړی هلته په غېږه کې موږ تاسې هر څه ګورو داسې رسمیت پیژندل هېڅ کله موږ نه غواړو موږ داسې وایو چې هېڅ ملک مو د په رسمیت نه پیژني خودمختار دی و مستقل دی و سیاست دی زموږ مستقل وي اقتصاد دی زموږ مستقل وي خپل داخلي مشکلات دی زموږ حل وي په افغانستان کې د امنیت وي په افغانستان کې دی هغه څه چې افغانان یې غواړي هغه ته پر مثال حکومت امارت باید رسیدګي وکړي دا هغه لومړیتوبونه دي چې فکر کوم چې هیڅ نړیوال فشار په دې ځای کې نتیجه ورنکړي فکر کوم چې هیڅ نړیوال په دې ځای کې یعنی دلته د قدم ایښودو لاره او زمینه پیدا نه کړي
بلکې دلته یو څه ډېر مهم دی چې اسلامي امارت اوس په دې نظر باندې رسېدلی دی کوم سیاست چې په اوسني عصر کې یا په اوسنیو حالاتو کې اسلامي امارت خپل کړی دی دا یعنی د دوی د بری سیاست دی، د دوی د کامیابۍ سیاست دی. هیڅ کله دلته موږ تاسې ګورو د شرقي بلاک په مقابل کې د غربي بلاک طرفداري نه کوي، د غربي بلاک په مقابل کې د شرقي بلاک هغه نه کوي، طرفداري نه کوي. پر مثال د هند په مقابل کې د پاکستان سره نه کوي، د پاکستان مقابل کې د هند سره دښمني نه کوي. هیڅ کله داسې او داسې هغه سیاست دی چې د یو ملک په خیر باندې نه وي. اسلامي امارت هغه سیاست نیولی چې هم اقتصاد محوره دی، هم امنیت محوره دی، هم کوی په صورت کل کې په داخلي سطح باندې هم شمول دی، دوی په اصطلاح باندې یا ټول شموله دی هر قسم په دې ځای کې. خو څه دی چې استقلال د سیاست، خودمختاري د سیاست او په اقتصاد کې او ټولې چارې په افغانستان کې موږ تاسې ګورو د اوس تاسو به د دې شاهدان وئ په نورو حکومتونو کې که به یو رئیس هم و د هغې مشاور به خارجه و، که به یو وزیر و مشاور به خارجه و، که به یو معین و مشاور به خارجه و، والی امنیت قمندان نور موږ تاسې لیدل مشاورین به خارجیان نه وو. هغه به د هر ملک د هر وزارتونه ویشل شوي نه وو، هر ملک په خپلو په وزارتونو کې خپل مشاورین نه درلودل. نو آیا د یو ملک سیاست کې چې خارجي مشاورین وي د هغې ملک سیاست آیا دا د ملت په خیر وي، د یو ملت او د یو ملک نجات به ورکې نغښتی وي؟ هیڅ کله نه. پس د افغانستان د اسلامي امارت اوسنی سیاست، اوسنی مسیر دا د افغانستان او د افغانستان د ملت په خیر او د افغانستان د نجات یو لوی او عمده عامل به وي انشاءالله. ډېره زیاته مننه کوم. احمد ځای صاحب، که په افغانستان کې په کور دننه به ستونزې وي، افغانستان په بهرنیو اړیکو کې ستونزې لا هم لري که څه هم پرمختګ یې کړی ده، خو په ټوله کې جګړه درېدلې ده، دلته بهرنیان نشته، افغانان که په خپلو کې اختلافات لري خو بیا پکې پردي نشته. افغانستان یو ښه ګام پورته کړی ده په سیاسي برخه کې، افغانستان په یو ښه مسیر باندې حرکت کوي، د جګړې زون نور افغانستان نه ده. ښه، دې مسلې ته راځو. ګورئ، یو څه چې په دې څو کلو کې مونږ سیمه مطالعه کړې، سیمه لا تر اوسه د لویو پالیسیو د جوړښت ظرفیت نه لري. یعنی د سیمې هیوادونه نسي کولی چې ثبات ته هیوادونه ساو کړي. تاسې وګورئ په 4.5 کلونو کې سیمه نه ده توانېدلې چې یو واحد دریځ رامنځته کړي چې تر څو اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. همدارنګه سیمه ونه توانېده چې د بشار الاسد نظام، روسیه، ایران ونه توانېدل چې په سوریه کې حفظ کړي. خو هغه پالیسي چې امریکا یې جوړولی سي هغه اوږدمهالي دي، یعنې هغوی د دې ظرفیت لري. دغه کشاله چې اوس له پاکستان سره ایجاد سوې ده، دا چې پاکستان ایجاد کړې دا د امریکا لپاره ایجاد سوې. سیمه د دې له حل نه عاجزه ده. مونږ په لومړیو کې ویلي دي چې قطر نسی کوی دا مسله حل کړي تر څو چې امریکا ونه غواړي، ترکیه نسی کوی چې دا مسله حل کړي، سعودي نسی کوی چې دا مسله حل کړي، ایران نسی کوی چې دا مسله حل کړي. خو هدف دا د کله چې په قطر او سعودي او ترکیه دیج کې غونډې وي اسلامي امارت لاړه، اگر که دوی پر دې پوهېده چې دا مسلې ممکن حل نسی، ځکه هغوی پر دې مسایلو پوهېږي چې دا لوبه څنګه ایجاد سوې ده. خو کله چې د ایران رامنځته کېږي بیا نه ځي. ولې هلته لاړل؟ ځکه چې نړیوالو ته داسې تصویر ورکړي چې مونږ غواړو چې دا صلح، دا مسله حل کړو او د مونږ حضور که چیرې نه ځي بیا خلک دا وایي چې ولې نه ځي، یعنې په مذاکراتو باور نه لري یا د سولې له لارې دا مسله نه حل کوي. نو ایران ته د اسلامي امارت نه تګ یوازینۍ مسله د تمدني مشروعیت مسله باندې ده چې دا ډېره مهمه ده. یعنې زه پر دې باور یم که ټوله نړۍ مونږ په رسمیت باندې وپېژني، ټوله نړۍ، ایران به ستونزه ولري. یعنی که ایران مونږ په رسمیت پیژني له مجبور حالت نه به مونږ په رسمیت باندې پیژني. په حقیقت کې مونږ په رسمیت نه پیژني، یعنی که نور نړۍ مونږ په رسمیت وپیژني دوی به هم رامخکې سي، ځکه نور به دوی لپاره چاره نه وي. خو یوازې که مونږ ایران وایي چې مونږ به په رسمیت باندې پیژني، دا هیڅ کله نه پیژني، ځکه چې ایران اسلامي امارت نه ویره لري. که چیرې اسلامي امارت په رسمیت باندې پیژندل کېږي د دوی نړیوال تمدني مشروعیت ته خطر ایجادوي. هغه مشروعیت یا چې اوس د اسلامي نړۍ د مشرتوب دعوه کوي او په نړیواله کچه باندې خپل مشروعیت ښودنه کوي، که چیرې اسلامي امارت په دې قوت باندې مخکې ځي او په رسمیت باندې پیژندل کېږي، بیا د شیعه انقلابي تمدن مشروعیت په نړیواله کچه باندې کمیږي. چې یو هدف دغه مذاکراتو د اسلامي امارت نه تک همدغه مسله ده چې د هغوی له ادرسه نه غواړي چې دا مسله حل سي. دوهم باز دا ده چې یعنی مونږ ښه لوري ته روان یو که ښه لوري ته روان یو، که دا مسله داسې مطرح کړو. ګورئ تاسې مخکې مو ویلې چې تقریبا په 45 کلونو کې ولې مونږ ثبات ته نسو رسېدی. اوس خو مونږ صلح هم راوستی ده، امنیت هم راوستی ده تېر 45 کلونو کې. ګوره په ټول د تاریخ کې مونږ له ځینو بحرانونو سره رخ یو چې حکومتونه نه دي توانېدلي چې دغه بحرانونو ته د حل لاره پیدا کړي، چې په هغې جملې کې 4 کورني بحرانونه دي، 2 سیمه ییز بحرانونه دي او 1 نړیوال بحران ده. په کورنیو بحرانونو کې اوازینی بحران چې مونږ درلوده هغه د هویت بحران و. تاسې وګورئ چې دلته په تیرو 20 کلونو کې داسې ډلې وي چې هغوی به لارې بندولې چې مونږ په تذکره کې د افغان کلمه نه غواړو، مونږ افغان نه منو.
یعنی د هویت بحران په ډیره لوړه کچه باندې په داخل د افغانستان کې موجود و. خو د اسلامي امارت له راتګ سره دغه مسله حل سوې ده. په 6,50,000 کیلومتره مربع مساحت کې څوک نه پیدا کیږي چې زه افغان نه یم، ووایي چې زه افغان نه یم. دوهم بحث د نفوذ بحران ده چې دا ډیر مهم بحران ده. ګوره د نفوذ بحران دلته داسې حکومتونه حاکم سوي چې هغوی یوازې په ښارونو کې نفوذ کړی، نه دي توانېدلي چې په اطرافونو کې نفوذ وکړي. کله چې د اطراف نه خلک راغلي دي، هغوی چې ګیرې لرله، هغوی چې لونګۍ لرله، چا چې ګیره لرله هغه ته ترهګر ویلي دي، هغه زندان ته اچولی. چا چې لونګۍ لرله د هغه لونګۍ ته ډیشنتن ویلي. چې د اطرافونو خلک د هغوی پر ضد باندې راجګ سوي دي او هغه نظامونه یې ړنګ کړي. خو داسې حکومتونه هم حاکم سوي دي چې هغوی فقط په اطرافونو کې نفوذ کړی، په ښارونو کې نفوذ نشي کولی. یعنې دوی له هغه چا سره جوړ راځي چې له اطرافونو نه راځي، یعنې په هغه شکل کې موجود اوسېږي. دماغ یې تاغوندي یا دماغ په شکل باندې چې کورتۍ ګیره ونه لري، دې ته د سیکولر خطاب کوي چې هغه حکومت نشي کولی په داخل د ښارونو کې خلکو کې نفوذ وکړي، چې دا د نفوذ بحران ده او ډیر ژور بحران ده. دریم بحران او اساسي بحران چې ده دا د مشروعیت بحران ده. په تیرو 45 کلونو کې مونږ یو مشروع لاره واک ته د رسېدلو نه لرله. دلته باور داسې موجود ده که ته غواړې قدرت ترلاسه کړې باید کودتا وکړې، که ته غواړې قدرت ترلاسه کړې باید جګړه وکړې او باید له زوره استفاده وکړې. مونږ باید یو مشروع او قانوني لاره واک ته د رسېدلو ولرو تر څو دا باور غلط ثابت سي که چیرې ته غواړې چې قدرت ونیسې کودتا وکړه یا قدرت ونیسې جګړه وکړه، نو هغه مشروع لاره باید تعمیل کړو. دا که انتخابات دي، دا که شورا دي، دا که لویې جګړه هر شی هر قسم چې وي هغه سي چې دغه د مشروعیت بحران په حل شي. څلورم بحران چې د خپل محوریت ده. ګوره دلته چې هر څوک حاکم کېږي هغه صلح غواړي، اقتصادي پرمختګ غواړي، خو ستونزه دا ده چې دی په واک کې واوسېږي. تاسو وګورئ د تیر حکومت مشر ډاکټر صاحب اشرف غني ویلي چې مونږ باعزته سوله غواړو. ممکن د هغه له باعزته سولې نه تعریف دا و چې دی په واک کې پاتې سي. ګوره نن اسلامي امارت هم صلح غواړي، ثبات غواړي، پرمختګ غواړي، خو اساسي مسله دا ده چې دوی باید په واک کې واوسېږي. دا اساسي مسله ده. مونږ باید په افغانستان کې صلح وغواړو، دا چې هر څوک په واک کې، خو چې له اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه کوم وخت د پای ته رسېدلی. بیا راسي هاشمي صاحب د بحث به راټول کړو. حل لارې څه کیدای شي د افغانستان لپاره مهم سیاسي درسونه په دې مقطع کې څه دي؟ زه په یو شي کې بیا اختلاف لرم. اختلاف دا ده چې افغانانو که هویت نه درلوده امارت اسلامي افغانستان په دې 4 کالو کې امنیت په افغانستان کې نسوه راوستی. د هویت موضوع غرب او تیر نظام کوشش کول چې دلته په افغانستان کې ساخته‌ای پروژه‌ای خلک د افغانیت هغه ننګونه وکړي هویت. حال دا ده چې په کلو بانډو کې هیڅ تغییر نه ده کړی. افغانان په خپل مابین کې ژوند کوي. په یو کلي کې هزارګان شته، په یو کلي کې ازبکان شته، پښتانه شته. دا خلک یو هم یو بل ته نه وایي چې زه افغان نه یم، زه ازبک یم، بل ورته وایي چې زه فلانه یم. نو هویت په افغانستان کې په دغه اساس باندې په افغانستان کې 2 مرحلو کې جهاد شوی، 3-5 مرحلو کې. انګریزان ته 3 واره شکست ورکړی، په دې کې تنها پښتانه نه ول، په دې کې تاجکه ول، په دې کې ازبکان ول، په دې کې ټول د افغانستان اقوام ول. لہذا په افغانستان کې هویت شته، د هویت پیژندنه به وکړو. هویت پیژندنه د افغانستان د خلکو چې دغه واحد هویت ته چې دوی خپل وطن ساتلی د دغه په مقابل کې درېدلی هغه د اسلام ده. د اسلام په چوکاټ کې د افغانستان ټول اقوام جایږي، لکه ټول عالم اسلامي کې ټول جای وو، عرب و عجم لا فرق بین عربي وعجمي الا بالتقوى. دا د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث ده و خدای پاک په قرآن شریف کې وایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هغه تاسې بهترین کس هغه څوک ده؟ تقوا ده. پس په افغانستان کې هویت شته، اسلامي هویت ده. کمونستانو د دې ننګونه وکړه، امپریالیزم وکړه، انګریزانو وکړه، خو یې نه کولی سوای. دا پروژه‌ای خلک چې پیدا سوي چې ما افغان نیستم یا بل به ویل زه پلانه یم، دا هغه پروژه‌ای خلک دي. ګوره خو هغه پروژه‌ای خلک دي چې ورې پراته دي. دی دراسي که نه په افغانستان کې دا خبره وکړي، په دا کلو بانډو کې د یو کس راپورت شي چې دا خبره وکړي. نو لہذا د افغانستان هویت شته، دا به داسې تعریفوو. افغان سړی د اسلام په چوکاټ کې خپل هویت پیژني، زه افغان یم، مسلمان یم. لہذا دغه یو حقیقت ده چې باید په دې باندې پوه سو. موږ خپل هویت د غرب و د شرق په چوکاټ کې نه تعریفوو. موږ دلته هویت د افغانستان چې ده هغه واحد هویت ده چې ټول مسلمانان یو الحمدلله د اسلامي شرعي نظام لاندې. دا خلک حتی په کلي کې زه به مثال درته وایم، د 2 کسانو په خپل مابین کې جنجال کیږي، حتی قومي خلک یې نسي حل کولی، خو ځي یو مولوي صاحب ته کیني د دې په مابین کې حل کوي، وایي موږ ته شرعي حل راکړه. لہذا څه شی ده؟ نو دلته هویت د موږ باید بل رقم تعریف شي. داسې تعریف نه ځي لکه د شرق او د غرب په چوکاټ کې چې زه ولا فلان یم یا اقوام ته ولاړ شي یا تعصب وکړو. رالو په دې کې چې اوس
دلته اوس باید څه وکولی سي دما په ان باندې ګوره زه دا نه خدای نه خواسته د دې دپاره وایم چې خلک اوس ووایي چې والا دلته هسې صفت کوي یا مثال د هغه کوي دما په ان باندې دما دغه ادنا علم په اندازه باندې چې ما کوم مطالعه زه لرم یوازنۍ په دې 500 نه په دې 100 کلو کې یوازنۍ حکومت ته چې په افغانستان کې راغلی چې هغه د افغانستان هویت ساتلی چې اسلام ده هغه د افغانستان مرکزیت ساتلی ده چې له هیڅ چا سره د هیڅ چا په سر باندې جنجال نه کوي عدم انحیاز یا د غیر منسلک سیاست چلی او اقتصاد محوره کار کوي او افغانان ټول راټول کړي د دغه حکومت ته او خدای دې نورم توفیق وکړي چې په دغه رقم سره په مخ ولاړ ډېره زیاته مننه کوم قانع صاحب څومره مهمه ده چې په کور دننه که پردي دي خو په مقابل کې موږ باید یو لاس اوسو په کور دننه موږ افغانان حکومت او خلک په خپلو کې خبرې اترې زیاتې کړي تر څو حل لارې ستونزو ته پیدا کړو نه حکومت دې یوازې مخ ته لاړ شي نه خلک دې یوازې مخ ته لاړ شي په ګډه اول خو دا چې نیازی صاحب زه غواړم د احمدي صاحب په یو خبره باندې به زه هم نقد وکوم که هر څوک دلته حاکم کیږي او وایي چې زه صلح غواړم او خو دلته دی په قدرت کې زه یم دا فکر کوم شاید فرق ولري سره فرق به دا وي که چېرته اسلامي امارت غواړي چې زه په قدرت کې واوسېږم یا ونه اوسېږم خو اسلام به دلته حاکم وي تیر نظام دا غوښتل خو نه غوښتل تیر نظام دا غوښتل اول چې دا ستا په اداره کې په دغه ټولنیوز کې دلته د امر بالمعروف شي وجود ولري دا یې غوښتل تیر نظام دا غوښتل چې په ټلویزیون کې د ښځې پر مثال حجاب واچوي دا یې غوښتل خو نه غوښتل اسلامي امارت هیڅ کله په سیاست کې که نه د اسلامي امارت مخکې هم پالیسي هم دا وه چې د باعزته صلح په نوم باندې دلته د غرب غلامان راغلي ول دې ځای کې چغې وهلې د هغې اصلا اسلام یو ټارګټ و یو هدف یې و د دوی هدف یې دا و چې له منځه یوسي په دې ځای کې خو اسلامي امارت وایي چې که موږ دلته په قدرت کې وو یا نه وو که هر څوک په دې ځای کې وي خو چې اسلامي قوانین اسلامي شریعت تطبیق په دې ځای کې موجود وي نو هیله کوم دا چې موږ باید طالب شناسي زده کړو همیشه زه دا خبره په تلویزیونو کې کوم که غواړو چې په افغانستان کې موږ د احزابو په اړه باندې مطالعه ولرو لکه څنګه چې همدغسې لکه حزب اسلامي یا نور ګوندونه چې پیژنو همدغسې طالب شناسي هم باید زده کړو او طالب شناسي باید ولرو ویې کوو یاد یې کړو زده یې کړو مطالعه ورکې وکوو چې طالب یعنې څوک آیا طالب هغه څوک چې اسلام نه غواړي او قدرت غواړي آیا طالب هغه څوک چې پر نعوذ بالله د شریعت تطبیق نه غواړي خپل قدرت غواړي هیڅ کله نه نعوذ بالله لازم دې خبرې افراد مهمه نه دي افراد مهمه نه دي دا اوس موږ تاسو ګورو په دې عملاً ګورو موږ تاسو په دغه اوس د امارات ګورو تاسو ولیدل دا اوس یو وخت کې به د اسلامي امارت پر مثال د جمهوریت چې حاکم په دې ځای کې عملاً امارت همدغه سوالیان د قماندانان کمیسیونونه دغه شی درلودل خو همدغه ستاسو ټلویزیونونه ازای موږ اورېدل چې دا ولادت په د ولس ګریډ افیسر دا او دا یوش ګریډ افیسر دا او دا جرنیل دا او دا کرنیل دا خو نن هغه خلک وزیران دي موږ تاسو ګورو د خلیفہ صاحب مخکې په کوم نوم باندې یادېدل نن څومره محبوبیت لري سبب راز به د امیر المؤمنین صاحب هم همدغه خلک دراشي نن خلک وایي چې شته نشته څنګه چل ده خلک پوښتنه کوي بل راز براشي بیا خپل منافقت ته شرمنده نو هیله کوم چې موږ سالم قضاوت وکړو او حقایق درک کړو په خیر او سلامت اوسئ خبر نشته ستاسو په لاس کې مهرباني ګوري اول خو باید پر دې بحث وکړو چې زمونږ هویت افغان ده او دا مونږ ویلي مونږ په بحران خبره کوله یعنی اصل کې مسله دا وه چې په تیر حکومت کې حکومت نه توانېده چې دا بحران مدیریت کړي او مونږ ویلي چې اسلامي امارت دا بحران مدیریت کړی اوس په سعودي کې مسلمانان شته په قطر کې هم شته خو هغو ته سعودیان او قطریان وایي مونږ د اسلام په چوکاټ کې افغانان یو ته که بهر وځې د افغان په نوم باندې پیژندل کېږي اسلام خو یو لوی چتر ده نو د افغان مسله ده یعنی دغه بحران چې حکومتونو ایجاد کړی و کنټرول یې نسو کولی مونږ ویلي چې اسلامي امارت د دې کنټرول کړی ځکه چې هغوی لارې بندولې هغه خلک چې دلته راټولېدل په افغانستان کې و دلته قدرت درلوده او په دې کې موجود و دوهم بل بحران دا و چې مونږ ویلي چې سیمه ییز بحران ده چې یو مونږ نه یو توانېدلي چې خپلې اوبه مدیریت کړو او بل خپل اراضي ترلاسه کړو د اوبو د نه مدیریت له وجې هیوادونه له مونږ سره ټکر کې مواجه سوي دي هغوی په دې 45 کلونو کې له دې استفاده کړې ده او همدارنګه له اراضي نه دغه کورني بحرانونه او دغه سیمه ییز بحرانونه د دې باعث ګرځېدلي دي چې مونږ په یو نړیوال بحران کې ګیر کړي وو هغه نړیوال بحران دا ده چې مونږ د لوی قدرتونو د جنګ میدان یو خاني صاحب ویل چې امارات د قدرت تګی نه ده شریعت دی اسلام دی
ولو که زه د کابینې غړی اوسم که تاسې اوسئ که رهبري د چا په لاس کې اوسي. ښه زه دا ښه خبره ده. اسلامي امارت کوشش کوي چې اسلامي نظام حاکم کړي. ممکن انجینر ګلبدین هم دا شی وغواړي. اسلامي امارت څنګه هغې ته قدرت ورکوي؟ هغه وایي چې تر ټولو ښه اسلامي نظام زه جوړولی سم، زه اسلامي نظام جوړوم. دوم بحث دا ده چې موږ په اسلامي نظام کې د قدرت بحث داسې مطرح کړي چې تاسې اوس وګورئ چې اسلامي امارت په چوکاټ کې تر ډیره هغه کسان چې مثلا متخصص دي ته وګورئ تر دریم بسته پورې وایي چې یو دیني عالمي هغه باید مقرر کړي. چې دلته ستونزه دا ایجادوي چې عصري علوم کونج ته ځي چې دا خپله یو بحران ایجادوي. اوس تاسې وګورئ په اداراتو کې کوم څوک ډیر مقرر دي، څوک ډیر دي. نو د موږ باور دا دی چې اسلامي امارت داسې یو فضا رامنځته کړي چې په هغې کې د قدرت مسله ډیره نه وي مطرح. خو یو مسله زه یادومه د پرون هم خبرونه موږ درلودل، ملي دفاع وزیر د استخباراتو امید رئیس همدا یې پرله پسې ټینګار کول چې په افغانستان کې عصري علومو ته، دیني علومو ته، ټولو ته توجه وسي. حتی یعقوب مجاهد ویلي چې د خپلو اولادونو تر شا ودرېږئ، مې منې کوئ له تعلیم و تحصیل نه، تاسې ملاتړ یې وکئ. ګوره دا خو ویل سو، اصلا دا څنګه کیږي؟ اوس چې یو سړی عصري علوم وایي، عصري علوم زده کوي، هغه چې په دې ټولنه کې رئیس کېدلی نه سي، آیا هغه د دې انګېزه لري چې عصري علوم زده کړي؟ چې هغه وزیر کېدلی نه سي، آیا هغه د دې انګېزه پیدا کولی سي چې عصري علوم وایي؟ نه. خو ښه باور دا ده چې راځئ چې د دې بجای چې عصري علومو ته ځو، مونږ لاړ سو دیني مدرسې ته لاړ سو، او هغه هم پر دې باور باندې چې مونږ سبا ته په حکومت کې قدرت هم پیدا کولی سو، چوکۍ هم پیدا کولی سو، او مخکې هم تللی سو. مونږ څه وایو؟ څنګه عصري علومو ته مونږ کار کولی سو چې د کابینې حد یا اقل که 80% نه 50% وزیران د عصري علومو فارغ وي، تر څو د عصري علومو برخه په دې شکل باندې قوي کړو چې هغه د عصري علومو محصلین شاګردان هم وایي چې سبا ته مونږ هم کولی سو چې وزیر سو، مونږ هم کولی سو چې رئیس او قدرت ترلاسه کړو. ډېره زیاته مننه کوم احمد ضیاء صاحب، افغاني صاحب محترم، هاشمي صاحب محترم، ډېره زیاته مننه کوم. عزتمندو لیدونکو، ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه. تر بیا تودو خبرو تاسو په غرب سپارم چې واکمن او ځواکمن دی.